په خوب کې د ماشومانو د ویرې لاملونه څه دي؟ ډېری ماشومان په خوب کې ویریږي. دا ویره یې خوب ته نه پرېږدي. تاسې به ماشومان لیدلی وي چې د ویرې له امله د شپې څراغ نه مړ کوي او له تیارو څخه بیریږي. ځینې ماشومان بیا د ویرې له امله نه ویده کېږي او له ځان سره خپل مور او پلار هم له خوبه باسي چې دې ویرې ماشوم او کورنۍ یې له لویې ستونزې سره مخ کړي دي. دا چې د دې ویرې لامل څه دی او ماشومان ولې په خوب کې ویریږي، په دې ویډیو کې لاملونه وپېژنئ. ډېر کله ماشومان هغه څه په خوب کې ویني چې دوی یې د ورځې په ویښه ویني او د دوی ویره د ورځې له کړنو سره تړاو لري. زموږ په څېر یوه دودیزه ټولنه کې چې تل یې ماشومان له بلا ستونزو سره مخ کړي دي، هغو ستونزو د ماشومانو خوب هم نه ارامه کړی او هغه ناخوالې او ستونزې په خوب کې ویني. زموږ د دودیزې ټولنې د کورنیو یوه لویه ستونزه دا ده چې ماشوم ویروي. د هغوی په مغز کې ویرې ته ځای ورکوي. که یو ماشوم لږ شوخي وکړي، هغه ته ویل کېږي شوخي مه کوه چې بلا راځي، خوري دی. هغه نور هم په بېلابېلو څیزونو ډاروي او په زړه کې دا ویره ځای نیسي. بیا دا ویرونکي څیزونه د ماشومان په ذهن کې انځورېږي او اندېښمن کوي یې، چې دا اندېښنه د دې لامل کېږي چې د ماشوم خوب ته د انځور شوي بلا او نور ویرونکي څیزونه ورشي او ویې ویروي، چې له امله یې ماشوم په خوب کې ویریږي او له خوبه راکښېني. بل لامل یې د ماشومانو وهل او زیاته غوسه هم کیدای شي. ځینې کسان ماشومانو ته ډېر زیات غوسه کېږي، چیغې پرې وهي یا یې هم په بېرحمانه ډول ډبوي، چې دا کړنې هم ډېر وخت د ماشوم پر خوب ناوړه اغېز کوي او هغه یې له امله په خوب کې هم ویریږي. دا یوازې په ماشومانو کې نه دی، بلکې دا خبره په لویانو کې هم ده چې که د ورځې وځورول شي او اندېښمن شي، بیا د درد، رنځ او اندېښنه یې په خوب کې هم ځوروي او له امله یې په خوب کې ویریږي. نو ویلی شو چې د ماشومانو د خوب د ویرې له لاملونو څخه یو لامل هم د دوی وهل، ډبول او پرې غوسه کېدل دي. چې دوی په ویښه وویرول شي، نو ځکه په خوب کې هم ویریږي. بل لامل یې د ټولنې ستونزې هم ګڼل کېږي. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې هر وګړی یې له بلا ستونزو سره لاس او ګریوان دی. موږ په خپل وطن کې هره ورځ د مرګونو پیښو شهیدان وو او یو. په دې وطن کې د څو لسیزې جګړه روانه وه چې دا هم د ماشوم پر روح او روان ناوړه اغېزه کوي او له امله یې ماشومان په خوب کې ویریږي. که د ماشوم تر مخې کورنۍ تاوتریخوالی او نورې ستونزې رامنځته شي، هم په خوب کې د ماشوم د ویرې لامل کېږي، لکه د مور او پلار ترمنځ ستونزې او جنګ او داسې نورې بېلابېلې ستونزې لامل کېږي چې ماشوم په خوب کې وویریږي. نو په پایله کې دا ویلی شو چې په خوب کې د ماشوم ویره د هغه له رواني حالت سره تړاو لري. که ماشوم په ټولنه کې رواني یا فزیکي شکنجه وویني، دا شکنجه د دې لامل کېږي چې ماشوم له سختې ویرې سره مخ شي، چې دا ویره یې خوب ته هم ارامه نه پرېږدي او په خوب کې هم ویریږي.